السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو کتونکو رونو او خویندو، دا وخت مونږه د فضیلت الشیخ ابو حسان صاحب سره ناست یو او د حالاتو مطابق به دې یو تپوس وکړو. شیخ صاحب، نن سبا تاسو ته د حالاتو پته ده، د روژې میاشت او حکومتونو پابندیانې لګولې دي د وبا د لاسه. په دې وخت کې خلک ډیر په کورونو کې ناست دي، نو په دې وخت کې یو مسلمان بنده له څه کول پکار دي؟ بارک الله فیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ډېر ښکلی تپوس او ډېره ښکلې مسله تاسو را مخې ته کړه، او هغه ده چې د رمضان کریم دا مبارکه میاشت ده، دا اوچته قدرمنه میاشت الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړې ده، او د هغې سره یو امتحان هم په دې امت راغلی دی چې هغه دغه وبا ده، او د هغې د لاسه اکثرو حکومتونو پابندیانې لګولي، خلک کورونو کې ناست دي. نو یو مسلمان له څه کول پکار دي؟ دا خبره د ساتئ، دا کم عمر چې زموږ سره دی او دا کم فارغه وخت چې زموږ سره دی، الله سبحانه وتعالی به د دې په باره کې تپوس کوي، او هم د دې نعمت په باره کې اکثر خلک په کوتاهۍ کې واقع شوي دي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتونه داسې دي چې د هغې په باره کې اکثرو خلکو کوتاهي کړې ده، او هغه روغ صحت او دغه شان فارغه وخت. دا وخت الله سبحانه وتعالی چې کوم موږ له راکړی دی، یو سړی به د کور نه بهر ته وځي، او یو سړی به پابندي به پرې نه وي، دی به د الله عبادتونه کوي، او چې کور کې دننه ناست وي بس دی به خوبونه کوي او وخت به پالتو تېروي. د دې څه دا مطلب خو نه دی. که ته کور کې دننه ناست او که ته بهر یې، خو ته د دې وخت ذمهوار یې، او تا نه به الله تپوس کوي، او دا وخت یو اوچت نعمت دی، او دا داسې تېرېږي چې بیا نه راځي. هر تېر شوی وخت د انسان په ژوند کې د بیا چېرته هم نه راځي. انسان که ډېر عمر ارمانونه وکړي او ډېر افسوسونه وکړي او ډېرې چغې ووایي، خو دا نعمت بیا واپس نه راځي کوم چې تېر شوی دی. الله سبحانه وتعالی قرآن کې ځای په ځای په دې زمانه په دې وخت قسمونه خوړلي دي، والعصر والفجر او داسې نور ډېر آیتونو کې دلیل دی په دې باندې چې دا وخت ډېر یو قیمتي نعمت دی. زما د قدرمنو کتونکو ته ټولو ته دا نصیحت دی چې د مبارکه میاشت د رمضان ده، د خپل وخت قیمتي کوي، د الله سره تجارت وکوي. دا وخت اوس زموږ سره ښکلې موقع ده. مخکې موږ بانې کولې، موږ سره وخت نشته او مزدورۍ له ځو او دا دي او دغه دي. اوس ښکلې موقع ده د قرآن کریم د تلاوت. قرآن کریم په درسونو کې شمولیت د انټرنیټ په لاره، الحمدلله انټرنیټ د هر چا سره شته، موبایل د هر چا سره دی. علما کرام لګیا دي درسونه کوي د قرآن، د حدیثو، نور دیني مسایل، هغې کې شرکت کوي. قرآن کریم کم سے کم زم چې په دې میاشت کې یو مسلمان د اخرني صورتونه د جز عامه د 13مې سپارې د اخرني صورتونه کم سے کم یو مسلمان زباني یاد کړي. زموږ سره موقع ده د ډیرو منځونو کولو، نفلي منځونه کول. زموږ سره ښکلې موقع ده د دعاګانو د غوښتو. حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د روژتي انسان دعا الله نه واپس کوي، او الله د هغه د دعا قبلوي. نو ښکلې موقع ده قدرمنو، خصوصا د روژه ماتي په وخت کې دعاګانې غوښته، د روژې په خوله دعاګانې غوښته، الله د دې انسان دعاګانې نه واپس کوي. ښکلې موقع ده د ټولو مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړي. بله دا چې د روژې دې دپاره نه ده چې ته به ټوله شپه ناسې او لډو به کې، او یا به چې دی نور ګیمونه کې، یا به په موبایل کې لګیایي، او بیا چې د پېشمنۍ وکړو بس ډایرکټ کټ کې ورغړه، او بیا د ماښام مانځه ته نږدې راپاسه او بیا وایي ما روژه نه. څه روژه ده؟ حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او بعض بدبخته هغه دي چې په روژه کې د هغوی نصیب صرف لوږه او تنده ده او د اجر نه محرومه دي. نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، دا وخت ډېره ښکلې موقع ده زموږ سره، مبارکه میاشت د عبادتونو، او فارغه اکثر خلک ناست دي. قرآن کریم تلاوت، تراویح، فرضي منځونه، نفلي منځونه، دعاګانې، اذکار، درسونه، او دغه شان په کم ملګري چې انډیوالیانې کوي، په ډیرو کې اوسېږي، د یو بل سره مرسته کول، د یو بل سره ښه اخلاق استعمالول. اکثر خلک وایي زه فارغه ناست یم، مزدوري نشته ځکه غوسه یم. نو دا ښه اخلاق به تاله استعمالوي چې کله د حالات برابري. ښه اخلاق به په هر موقع باندې استعمالوي، که ته غریب یې، که ته مالدار یې، که مزدوري دې شتي او که نشتي، که ته بیمار یې، که ته ستا روغ صحت دی، هر وخت کې به ښه حالات استعمالوي.
قدرمنو ته زما دا نصیحت دی د زړه د کومې نه چې په دې میاشت کې په الله باندې ځان وبخئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام په هغه خیره باندې امین ویلو. جبریل علیه السلام دا خیره کړې وه چې الله دې هغه سړی د خپل رحمت نه لرې کړي په کوم سړي باندې چې د رمضان میاشت راشي او الله یې ونه بخي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې امین ویلی دی. نو ستاسو څه خیال دی چې خیرې جبریل علیه السلام وکړي، امین پې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي، نو دا خیرې به قبلیږي او که نه؟ یو ښکلې موقع ده د الله سره د تجارت. هره شپه په روژه کې حدیث کې راځي هره شپه الله خلک د اور نه ازادوي. کوشش وکړه چې تا م الله د اور نه ازاد کړي، ستا کور وله د اور نه ازاد شي، ستا ملګري د اور نه ازاد شي. د تراویح اهتمام کوئ، د فرض مانځه اهتمام کوئ، د نورو د عباداتو اهتمام کوئ. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې دا کم امتحان چې په دې امت باندې راغلی دی، دا کمه وبا او بیماري چې راغلې ده، الله سبحانه وتعالی زر ته زره ختمه کړي. په دې مبارکه میاشت کې دې الله سبحانه وتعالی موږ ټول د جهنم نه ازاد کړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. الذي استاسو حفاظتو کې شیخ صاحب د دې سره زمونږ ته د سوال جواب میلاو شو، او ان شاء الله د څه وخت په وخت موږ د پوښتنه کوو د شیخ صاحب نه او تاسو سره به شریک کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.